دلته موږ سره شپږ مختلفې افادې دي او زه تاسو نه غواړم چې ویډیو ودروئ او د دې هرې افادې قیمت وارزوئ چې څومره کیږي. ښه، نو موږ چې کله داسې افادې ګورو موږ باید د عملیو ترتیب په نظر کې ونیسو او موږ پوهیږو چې د عملیو ترتیب کې موږ څه لرو. هر څه نه مخکې باید موږ قوسونه هغه پورته کړو، بیا ورپسې طاقت ته راځو، که چیرې که افاده کې طاقت درکړل شوی هغه ساده کوو، بیا ورپسې موږ راځو ضرب او تقسیم عملیې ته، ضرب او تقسیم، او پای کې بیا موږ راځو جمع او د تفریق عملیې ته. نو راځو اوس د اولې افادې ته. دلته ګورو چې دلته موږ سره قوسونه نشته خو طاقت شته. موږ به راشو لومړی به دغه طاقت موضوع حل کړو. نو 3 په توان د 2 څو کېږي؟ 3 په توان 2 معنا 3 ضرب 3 کوم چې مساوي کېږي له 9 سره. نو 9 ضرب 100 لیکو چې 2 ضرب 9 شو. 2 په 9 کې کېږي 18. دا د دې قیمت شو. راځو دلته ښکاري چې همدا افاده ده خو دا ځل دلته قوسونه هم پکې دي. نو موږ به راشو لومړی به د قوس داخل کې عملیه سرته ورسو. نو قوس داخل کې 2 په 3 کې څو کېږي؟ 6. دا شو 6 او 6 چې مونږه اوس په توان د 100 دی 2 یعنی دا اوس داسې لیکو چې 6 په توان د 2. 6 په توان د 2 معنا 6 ضرب 6 کوم چې مساوي کېږي له 10 سره. دلته راځو، دلته بیا ګورو قوسونه مونږ نه لرو، طاقت پکې نه لرو، ضرب او تقسیم دی او بیا جمع او تفریق دی. نو دلته مونږ ګورو چې ضرب هم شته پکې، تقسیم هم شته. لومړی به دغه تقسیم ساده کوو مونږه، دا به مساوي شي 9 یو اتیا چې په 9 وویشو ځواب پاتې کېږي 9. پاتې به شي ضرب 15 او جمع 1. اوس موږ راځو دې کې څه شی حلو، بیا د جمع او تفریق نه مخکې باید ضرب او تقسیم د ضرب عملیه پاتې ده، دا به هم تر سره کړو. نو 15 په 9 کې څو کېږي؟ دا کېږي 45 او ورسره به ولیکو څو؟ ورسره به ولیکو جمع یو جمع 45 کوم چې ټول مساوي کېږي د 46 سره. 46. ښه، دلته راځو بیا راځو دلته دغه ترتیب ګورو. اول قوسونه بیا طاقت. دلته قوسونه نشته، طاقت پکې شته دی. نو موږ دا راخلو، یو په توان د 2 څو کېږي؟ یو ضرب یو معنا ورکوي، بیرته هماغه یو شو او جمع یې ورسره بیرته پاتې عددونه لیکو 4 ضرب 2. نو 2 په 4 کېږي 8 جمع څو؟ 8 جمع 1 کوم چې مساوي کېږي له 100 سره، مساوي کېږي له 8 او 1 9. دلته راځو، دلته هم همدا افاده ده خو یو ځل بیا قوسونه کې موږ ته راکړل شوي. نو موږ راځو اول د قوس داخل عملیې سرته رسوو. نو قوس داخل کې به لومړی موږ ضرب عملیه ترسره کوو، بیا به د جمع، ځکه د ضرب او تقسیم لومړیتوب د جمع او تفریق نه مخکې دی. نو 2 په 4 کې کېږي 8 دا یو عملیه شوه او ورسره لیکو جمع 1 دا به مساوي شي له 8 او 1 9 سره. دلته راځو، دلته بیا هماغه مخکینۍ پوښتنه ده خو دا ځل قوسونه پکې راکړل شوي. موږ به لومړی دغه قوسونه ختمو، بیا به یې دې سره ضربو. دا چې موږ ختم کړو 15 او 1 دا مساوي کېږي 6 او دلته یو اتیا چې په 9 وویشو دلته موږ تیار لاس راوړی چې 9 کېږي، دا به شي 9، دا به سره ضرب شي. نو 9 په 6 کې څو کېږي؟ دا مساوي کېږي له 450 سره.